ننګرهار کې د ملي بیمې عمومي ریاست له لوري د اسلامي بیمې یا تکافل صنعت پیژندنې لومړنی کنفرانس ترسره شو. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل اسلامي بیمه د اقتصادي پیاوړتیا لپاره یوه مهمه برخه یاده کړه او له ولسونو یې غوښتنه وکړه چې د خپلې روغتیا، شتمنۍ او اموالو ساتنې په موخه اسلامي بیمه وټاکي. ننګرهار والي همداراز زیاته کړه چې سږکال په مهمو برخو کې 15% بودیجه په لګښت رسیدلې او پر وینا یې چې سږکال د دې ولایت عایداتي ادارو 20 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي چې د تیر کال په پرتله 2 میلیارد عواید لوړ شوي هم دي. بیمې ضرورت دا زموږ او ستاسې په ټولنه کې ضرور دی او دا بالاخره رواج پیدا کړي او ستونزې به هم وي، بعضې مشکلات به هم پکې وي، خو بیا هم دا یو ضرورت دی چې بالاخره په دې ټولنه کې باید رواج پیدا کړي او په دولتي سیستم کې او خلکو سره آشنا شي. په جوړ شوي کنفرانس کې د بیمې ادارې عمومي رئیس موسی کاموي او د ننګرهار د حج اوقافو رئیس محمد داود مجاهد وویل چې اسلامي بیمه د تضمین اخیستو او مال ساتنې په معنا ده چې حکومت او ولسونه یې دواړه له ګټو څخه برخمن کیدلی شي او له دې لارې بېوزله وګړو سره هم مرسته کولی شو. همداراز د دې ولایت پر ولسونو یې غږ وکړ چې خپل ځان او شتمني بیمه کړي څو له اقتصادي زیانونو څخه وژغورل شي. دغه کومه برنامه چې د بیمې په نامه باندې ترتیب شوې ده، بیمه د تأمین نه اخیستل شوې ده، یعنی مسئولیت ورکول، د یو چا تضمین کول، د هغه زندګۍ ته ضمانت وربخل، د هغه ژوند تامینول، د هغه زندګي تامینول. دې کې د دې فایدې ډېرې زیاتې دي. یا خو د دې قواعد چې دي هغه د اسلام په اساس باندې دي. دې کې غرر یا غیر یقیني صورتحال یا جواري یا سود دا دې کې بیخي پاک دی. نو په دې اساس باندې دا یو مبرم ضرورت په د افغانستان کې چې دا موږ باید د بیمې تکافل جوړ کړو. ننګرهار کې د اسلامي بیمې یا تکافل صنعت پیژندنې لومړنی کنفرانس په داسې مهال ترسره کیږي چې د ننګرهار ولایتي چارواکو په وینا چې په دې ولایت کې د ښې همغږۍ او مدیریت له امله د تیر کال په پرتله په عوایدو کې 2 میلیارد افغانۍ عواید هم زیات شوي دي.